الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په لړۍ کې د عقیدتنا په نوم باندې مسله روانه وه چې هغه د اهل سنت والجماعت د مجاهدینو د طالبانو عقیده ده. په هغې کې موږ بعضې درس ویلی و چې هغه یوه حصه وه. نن د هغې دویمه حصه بفضل الله و بتوفیقه شروع کوو. 45 نمبر عقیدې ته راغلي وو او هغه هم ویلې وه. نن 46 نمبر عقیده اهل سنت والجماعت او دارنګې د مسلمانانو دا عقیده ده، او موږ هم دا یو چې موږ هیڅوک په هغه ګناه باندې نه کافر کوو تر څو چې ګناه څوک حلاله ونه ګڼي. د دې دا معنا ده په هغه ګناه کبیره غیر مکفره باندې موږ هیڅوک نه کافر کوو تر څو چې هغه ګناه کبیره غیر مکفره دغه سړی حلاله ونه ګڼي، سوا د شرک نه. شرک حلال ګڼي او که نه ګڼي، ځکه دا شرک کفر دی په خپله لذاته. همدارنګه هر قول او عمل کفري هغه به کفر لذاته وي چې د هغې دپاره بیا استحلال شرط نه دی دوستانو. دارنګه موږ دا نه وایو چې یو سړی به نه کافر کېږي مګر په استحلال قلبي سره، لکه د بعضې خلکو چې دا نظر دی، جهمیه او مرجعه وغیره. دا د استحلال او د جهد قید لګول د هغې ګناه مکفره سره دا هم بې ځایه خبره ده. د استحلال او جهد قید لګول دا د ګناه مکفره سره نه، بلکې دا د ګناه کبیره غیر مکفره سره پکار ده. نو دا چې موږ وویلي چې د استحلال او د جحود یعنی انکار یا حال ګڼل دا قید لګول چې بعضې خلک یې لګوي د ګناه سره، دا د ګناه غیر مکفره سره پکار دي، نه د مکفره سره. ځکه غیر مکفره کې دا قیودات ملحوظ وي، ځکه چې کفر یوازې د جحد او یا د استحلال پورې خاص نه دی. ځکه کفر د ډېرو وجو نه راتلی شي، یوازې استحلال او د جحد د وجې نه کفر نه وي. مثلا یو سړی د قرآن و سنت نه اعراض وکړي، دا هم کافر دی. یو سړی د قرآن و سنت سره عناد لري، په هغې کبر وکړي، دا هم کافر دی. یو سړی په قرآن و سنت باندې طعن ولګوي، استهزاء پې کوي، دا هم کفر دی. یو سړی قرآن و سنت سره بغض لري، بدی ګڼي، ما انزل الله بد ګڼي، دا هم کفر دی، اگر که جحد او استحلال وي یا نه وي. یو سړی د کافرو سره دوستی کوي، د هغوی سره کومک کوي د مسلمانانو خلاف، دا هم کفر دی، حلال یې ګڼي او که نه ګڼي. یو سړی د الله په وحدانیت کې شک کوي، د هغه په عذابونو، د هغه په جنت، د هغه په دوزخ وغیره باندې د شکمن وي، دا هم کفر دی، حلال یې ګڼي او که نه ګڼي. یا یو نوع د عبادت چې د الله پورې خاص وي، تی مخلوق ته خاص کی، مخلوق ته صرف کی، دا هم کفر دی، حلال یې ګڼي که نه ګڼي. نو لہذا دا کفر خاص کول د جحد او یا د استحلال یعنی حلال پورې خاص کول دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده دوستان. البته استحلال او جحود په هغه ګناهونو کې قید لګول پکاري چې هغه ګناه کبیره غیر مکفره وي. کومه چې مکفره، لکه موږ چې دا مکفرات یاد کړو، دا خود به خود کفر دی. ځکه کفر ډیر اوسع دی چې ته صرف د جحد پورې حصر کې نه. همدارنګې دا جحد او تکذیب لکه څرنګه چې د زړه سره تعلق لري، په کار ده چې د ژبې سره هم د عمل سره هم. ځکه دا د جحد او استحلال دا یوازې دغه پورې خاص نه دي چې یو سړی د زړه پورې خاص کړي، په ژبه هم وي، په عمل کې هم وي، په زړه باندې وي، دارنګې په ژبه او په عمل باندې هم جحد او تکذیب واقع کېدی شي. دې ټولو ته کفر جحود ویل کېږي. دا 46 نمبر عقیده و دوستان. 30 نمبر عقیده هغه دا ده زمونږ د اهل سنت والجماعت او د ټولو مجاهدینو او طالبانو د عقیده ده
چې من اظهر لنا الاسلام حکمنا باسلامه، څوک چې موږ ته اسلام ظاهر کړي موږ په هغه باندې د مسلمان حکم کوو او معامله به سره د مسلمانانو کوو. او څوک چې موږ ته کفر ظاهر کړي یو معنی شرعي معتبر نه وي نو موږ هغه ته تکفیر ظاهره او هغه به کافر ګڼو او په هغه باندې به حکم د کفر کوو ظاهرا او باطنا، معامله به سره د کفارو کیدی شي. دا زموږ عقیده ده. دوه ډلې دي، درې ډله نشته. یو سړی په اوس وخت کې د مجاهدینو او طالبانو سره ولاړ دی، دا مسلماني موږ په د مسلمان حکم کوو. بل سړی د اوسانو طواغیت مرتد حکومتونو سره ولاړ دی، څه معنی شرعي معتبر هم نشته، نو دا به کافر ذکر په ظاهر د کفر سره دی، نو موږ په د کفر حکم کوو او معامله ورسره د کفارو کوو. په دې باندې ډېر نصوص دي. ته 10 نمبر عقیده دوستانو آغاز موږ دا ده چې موږ هغه سړی کافر کوو چې هغه په توحید باندې عمل نه کوي، او یا هغه سړی چې هغه مطلق د اسلام عمل نه کوي. کلمه خو ویلې ده لیکن بیا وروستو د سره عمل صالح پیژني هم نه، نو دا سړی هم کافر دی. الله سورة عمران کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورته وایي پیغمبره که تاسو د الله د محبت دعوه کوئ نو زما تابعداري وکړئ، يحببكم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي، ويغفر لكم ذنوبكم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي، والله غفور رحیم، الله بخښنه کوونکی مهربان دی. نو د چا نه چې مطلق اتباع منتفي شوله چې بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار نه دی، د الله تابعدار نه دی، نو د دې په کفر کې بیا شک نشته. ځکه موږ بار بار دا ذکر کړی دی چې صرف کلمه طیبه په خوله باندې د یو مسلمان عصمت د مال او د وینې نه راولي تر څو چې ورسره عمل نه وي، ځکه عمل د ایمان دا رکن دی او په ایمان کې داخل دی. بل ځای الله فرمایي په سورة طه کې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چا چې زما د دې قرآن نه اعراض وکړو د ده دپاره به تنګه زندګي وي. ونحشره یوم القیامة راپاوی څه په ورځ د قیامت کې اعمى ړوند، ځکه چې قرآن سنت نه اعراض سبب د ړوندوالي دی. او سورة سجده کې الله فرمایي ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها، څوک دی لوی ظالم دغه چا نه چې هغه ته تذکیر وکړی شي په آیاتونو د رب دغه باندې، آیاتونو ته ور یاد کړی شي ورته په دې باندې وشي ثم اعرض عنها، بیا د هغې نه اعراض کوي. انا من المجرمین منتقمون، یقینا موږ د مجرمانو نه بدله اخیستونکي یو. لہذا مطلق عمل او جنس عمل چې په سړي کې نه وي د اسلام دا کافر دی. نو دا زموږ عقیده ده چې داسې خلک کفار دي په دغه دلایلو سره. نور دلایل هم شته. 9 نمبر دوستانو زموږ عقیده هغه کفر د تارک الصلات دی، چې څوک مونږ نه کوي دا به کافر وي، څوک چې مونږ نه کوي دا به کافر حسابیږي، دې ته موږ مرتد وایو، دا واجب القتل دی. اگر نور فرایض دی په ځای کوي لیکن چې مونږ نه کوي دا به کافر وي. برابره خبره ده که دا سړی د دې اقرار کوي چې مونځ په ما باندې فرض دی، اقرار کوي او کې نه کوي، چې نه کوي یا خو په اتفاق سره کافر دی. د دې وجه نه موږ دا عقیده ده چې نور فرایض یو سړی په ځای کوي، د نورو فرایض یو سړی ښه پابند دی خو مونځ نه کوي، نو دا سړی کافر دی. اقرار په وجوب لري او کې نه لري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دلته فرمایي ان التفريق بين المقر بوجوب الصلاة والجاحد لوجوبها والتكفير الثاني دون الأول إن هذه فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. مجموع الفتاوى 2 جلد 48 صفحه. څوک چې دا فرق کوي چې بین مازه به اله کافر کیږي چې هغه د وجوب نه انکار وکړي، چې څوک د وجوب نه انکار وکړي نو دا به کافر، او چې څوک د وجوب نه انکار نه کوي کافر بنه اگر کوم نه کوي. دا تفریق شیخ الاسلام ابن تیمیه وی فاسد فروعات دي چې د صحابه کرامو نه نقل نه دي دوستانو. او بل ځکه شیخ الاسلام رد کوي په بعض خلکو باندې څه وایي من قال من الفقهاء انه اذا اقر بالوجوب، وی بعض فقها دا وایي چې یو سړی مونځ په وجوب باندې مقر او اقرار کوونکی چې مونځ خوشته دی خو یې نه کوي، وامتنع عن الفعل او دی کوي نو لا یقتل، چې ګویا دا به نشي قتلی دی، او یقتل او یا به قتلی دی شي مع اسلامي، ځکه دی مسلمان دی ځکه اقرار یې کړی. وی فانه دخلت عليه شبهه، ځکه د باندې دا شبهه راغلې ده التي دخلت على المرجئه والجهميه،
څنګه چې د مرجئه او جهمیو ته داسې شبهه پیدا شي او نو دی فقهاو ته هم دا شبهه راغلی ده نو لہذا بالمازه کافر دی تارک الصلات اقرار په منځ وی او کړی وي او دی مونږ نه کوي بس چې مونږ نه کو کافر دی نو زمونږ د عقیده دوستانو په دې باندې ډېر دلایل او آثار شته دي لکه څنګه چې صحابه کرامو د مانعین زکات سره جهاد وکاو دا تاسو ته ونه چې هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها شیخ الاسلام وی هذا لم يعهد عن الصحابه بحال دا د هیڅ صحابینه نقل نه دي چې هغه ورته دا ویلي چې او ته اقرار کړی دی تا نه دی کړی دا تفریق او نه دی کړی لہذا ونعتقد كفر تارك الصلاه من عقیده لرو د تارک الصلاه د کفر اگر که مقیم وي د نور فرایض روزه نیسي زکات ورکوي حج کوي لیکن چې مون نه کوي دا به کافر البته هغه سړی چې بالماس ته کافر نه وای من هغه ته کافر نه وای ځکه دا مسله د صحابه کرامو نه تر نن تاریخ پورې اختلافي ده خو من تاسو ته غوره دلایل پیش کړ په دې باندې چې صحیح حدیث او آثار په دې باندې دلالت کوي چې بالماس کافر دی نو هغه څوک چې تارک الصلات ته کافر نه من هغه ته کافر نشو ویلی چې دا تسلسل جوړ کو بعض خلک په من اعتراض کوي چې دوی هر چاته کافر وای نه څلوېښتم نمبر کې دوستانو زمون عقیده ده د هغه څوک چې د مړو نه وخت نه کوي بابا لورځي قبرون لورځي دعا ته کوي سوال ته کوي هغه نه استغاثه کوي دا به کافر وي لکه نن وخت چې سړی قبر د ولی ته لاړ یا زیارتونو ته روان یو د هغې نه دعاګانې غواړي نو ځکه دا دعا عبادت دی سوال کول او عبادت د غیر الله دپاره صرف کول دا کفر او شرک دی هر نوع د انواع د عبادت نه چې مخلوق دپاره سړی خاص کوي او هغې ته صرف کوي دا به کفر وي سورة اعراف کې الله فرمایي حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم تر دې چې راشي زمونږ ملائکې او دوی وجنې نو دوی به وایي اینما کنتم تدون من دون الله څه شو هغه څه چې تاسو ورته اوازونه کول سوا د الله نه هغوی ته قالو هغوی به وایي ضلوا عنا موږ نه ورک شو دوی وشهدوا دوی به ګواهي وکړي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې چې انهم کانوا کافرین یقینا دوی کافرانو وره اوازونه غیر الله ته کول په خپلو په ځان باندې دوی ګواهي وکړي چې دوی کافران دي موږ یې نه وایو دې خلکو ته الله ورته کافر ویلی نو لحاظه موږ یې ورته وایو موږ مسلمان ته کافر نه وایو نو دا عباد القبور چې زیارتونه غواړي رامدد شوته وي پیر بابا راورسېږي یا سخي صاحب یا فلانه نو په دې آیات سره دوی کافر دي دارنګې نور آیاتونه ډېر په دې باره کې شته دی سورة انعام کې الله فرمایي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ورته ویې یقینا زه منع شوی یم د دې نه چې زه عبادت کوم دا کسانو چې تاسو ته آواز کوئ سوا د الله نه قل ورته ویې لا اتبع زه تابعداري نه کوم اهواکم ستاسو د خواهشاتو نو که ومې کړه قد ضللت په تحقیق زه به ګمراه شم ایزن په دغه وخت کې وما انا من المهتدین او زه به د هدایت والاو نه نیمه بیا دا هم دلیل دی چې غیر الله ته اوازونه کول دا ګمراهي ده او کفر دی سورة اعراف کې الله فرمایي والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو ته رامدد شوي سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم دوی طاقت نه لري ستاسو د مدد چې تاسو سره مرسته وکړي ولا انفسهم ینصرون د ځان سره مرسته نشي کولی نو تاسو ولې ته بیا اوازونه کوئ دا د زیړي بابا ذمهوار دی دا د پلاني ذمهوار دا د تبي بابا دی او تبي بابا په خپله وي تبي نه مړ دی داسې شرک دارنګې بله عقیده یو څلوېښتم نمبر دوستانو موالات د کافرانو موالات د کافرانو دې باندې سړی کافر کیږي دوستانو ډېر آیتونه په دې باندې شته دی چې د کافرو سره دوستي کوي د مسلمان په مقابله کې الله فرمایي ومن یتولهم منکم فانه منهم یا چې دوستي وکړه دوی نه ستاسو کې چا نه دوی سره دوستي چا وکړه نو فانه منهم یقینا دا به دوی په شان کافر وي بل ځای الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین نه دي نیسي مؤمنان کافران لره دوستان سوا د مؤمنانو نه ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکړي فلیس من الله فی شیء دی نه دی د الله نه په هیڅ دین باندې دی مرتد دی دې باره کې مستقل کتابونه لیکل شوي د موالات او د معاهداتو باره کې لہذا د کافر سره هر قسم دوستی چې د مسلمان په خلاف وي که هغه مشورتي وي که هغه مالی وي
که هغه سیفي وي که هغه هر قسم وي نو دا به کفر وي او سړی د اسلام نه وباسي. دوستانو 42 نمبر عقیده دوستانو زمونږ هغه دا ده چې اوسني کوم علماني تنظیمونه چې دي جمهوري تنظیمونه اگر که ځان ته اسلامي وي اسلامي جمهوري فلاني او اسلامي جمهوري نه جمهوریت او اسلام نه جمع کی دا ټول تنظیمونه چې اوس کوم دي او ځان ته اسلامي هم وي او د جمهوریت او دیموکراتیک منون کی وي جمهوریت منی او انتخابات منی او د انتخاباتو د لارې ځان رسي چوکۍ ته او دوی ته اسلامي بڼه ورکړې ده دا ټول یو خبيث تنظیمونه دي د کفر تنظیمونه دي او د تمام کفر بواح وایو دا د اسلام نه ظاهرا وتل دي او ارتداد دي زمونږ د عقیده ده په دې باندې 50 دلایل دي چې انتخابات او جمهوریت دا کفر دی او سره د اسلام نه خلاصي او په کفر کې داخلي نو هر هغه څوک چې د دې تنظیمونو عقیده لري چې دا ګویا اسلامي دي او جمهوریت منی او ټول انتخابات منی یا دې ته دعوت کوي یا د عقیده وي یا د هغې نصرت کوي یا د هغې په دفاع کې قتال کوي یا په دغه جمهوریت باندې فیصلې کوي دی کافر مشرک او وینه حلاله ده مرګ مردار دی او د مرتد دی. دوستانو زمونږ د عقیده ده اگر که ځان ته اسلامي تنظیمونه هم وای یا مسلمانان وای یا ځان ته د عین قرآن و سنت وای خو چې د جمهوریت منونکي وي او دا تنظیمونه چې جمهوریت ته دعوت کوي او یا د جمهوریت د لارې ځان د دې داعین ګڼي چې موږ اسلام راوړو نو دا کافران دي مرتد دي ټول په دې باندې ډېر دلایل دي. لہذا دا علمانیت چې هغه جمهوریت او یا دیموکراتي ده دا او د الله دین دواړه نه یو ځای کېږي دوستانه او نه په یو ځای باندې اوسېدی شي. د مؤمن په زړه کې جمهوریت او انتخابات او اسلام نه ځایږي یا به مسلمان وي یا به جمهوری وي چې جمهوری وي مسلمان نشي کېدی او چې مسلمان وي جمهوری نشي کېدی. زمونږ د عقیده را په اوسني تنظیمونو کې چې دوی یو هم مسلمان نشته ځکه دوی ټول جمهوریت او انتخابات منلو والا دي چې څوک دا مني دا کافر دي مرتد دي. دغه 500 وجونه چې هغه د دې ځین د چې موږ بیان کوو دا مستقل ان شاء الله بیانو. 43 نمبر عقیده دوستانو زمونږ داره چې دا دیموکراتیت چې ورته وي دا د دې عصر یو فتنه ده چې خلکو ځان ته دا یو الہ جوړ کړی هغې باندې فیصلې کوي حکم د تشریع دغه جمهوریت ته دوی ورکړی دی او دغه جمهوریت د الله په فیصله او د محمد رسول الله په دین باندې اوچت کړي نو دا کفر بواح دی د دین نه وتل دي. نو څوک چې په دې دیموکراتیت باندې عقیده لري او یا هغې ته دعوت کوي او یا په هغې باندې فیصله کوي یا په دې باندې راضي وي دوستان دی به کافر مرتد وي اگر که په ژبه باندې دی د اسلام دعوه لري منځونه کوي روجې نیسي زکاتونه ورکوي لوی لوی پټکي موالي وي یا یې رومالونه په سر باندې اچولي نو دا به کافر وي چې جمهوریت عقیده ولري یا د دیموکراتي عقیده ولري. 44 نمبر عقیده دوستانو زمونږ هغه ده موږ هغه حکمران او بادشاه ته کافر وایو چې هغه د الله شریعت تبدیل کړی وي د کفر قوانین غوره کړي وي په خپل رعیت کې د کفر قانون نافذوي. دغه حاکم د الله سره ځان شریک کړی دی په یو خاصیت د تشریع کې چې د الله خصوصیت او دغه تشریع او دغه قانون چې د الله د دین مخالف دی لکه د لړمیکاري قانون یا د هر هغه قانون چې هغه د الله شریعت سره متصادم او ټکراو وي او د الله شریعت پریدي او په دغه شریعت د طاغوت باندې فیصلې کوي او د الله په قانون باندې مخکې کوي نو دغه کافر او د اسلام نه وتلی حاکم دی. دارنګه هغه حاکم او هغه بادشاه حکمران په دې وخت کې یا په هر زمانه کې چې هغه فیصلې کوي په کفر او شرک باندې یا هغه حاکم چې هغه د قرآن و سنت نه د بل قانون ساتنه کوي د لړمیکاني قانون اساسي یا بل وضعي دستور. دارنګه هغه حاکم چې هغه د الله فیصلې رد کوي کبرن او جحودن یا عنادن او یا د بد ګڼلو په وجه باندې یا قانون ته حلال وي او قرآن و سنت نافذېدو ته دهشتګردي وي. دارنګه هغه حاکم چې هغه په ما انزل الله باندې مطلق فیصله نه کوي یا هغه حاکم چې د الله د اولیاء سره دوی جنگونه کوي د اسلام په وجه باندې لکه نن چې په دنیا کې ټول نام نهاد ملکونه اسلام ته دهشتګردۍ بڼه ورکړې ده مسلمانان او طالبان او مجاهدینو سره جنګیږي
دغسې حکمرانان. نو دا حکمرانان ټول کافر مرتد او د اسلام نه وتلي او ټولو سره جهاد واجب دی. زموږ دا عقیده ده چې د دوی هیڅ طاعت لازم نه دی او نه ولایت په مسلمانانو باندې صحیح کیږي، نه د مسلمانانو په خرونو باندې ولایت صحیح کیږي. موږ په دوی باندې وتل یو فریضه ګڼو چې کله قدرت د سړي وشي وسې وشي نو دوی باندې وتل او د دوی سره جهاد کول فرض او لازم دي. دلیل د دې چې موږ کوم ذکر کړ داسې حکمرانان ډیر دي. اوس یې هغه دلایل واورئ. الله سبحانه د سورة مائده کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې فیصله ونه کړه په هغه باندې چې الله نازل کړی نو دوی کافران دي. چې په ما انزل الله باندې فیصله ونه کړي بس الله ورته کفار ویلي دي. کنه بل ځکه الله فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا. سورة کاف کې الله په فیصلو کې ځان سره هیڅوک نه شریک کړي، لکه څنګه چې په منځ کې الله د ځان سره څوک نه شریک کړي. زکات، روزه، حج وغیره دارنګه د فیصلو حق کوم قانون یا کوم دستور ته نه دی ورکړی چې خیر دې زما په قرآن فیصلې کوي او په دې قانون هم کوي. نه، ولا یشرک فی حکمه احدا. بل د سورة شورا کې الله فرمایي ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. او دوی دپاره داسې شریکان شته چې دوی دپاره یو شریعت جوړ کړی وي، یو قانون یې جوړ کړی چې الله په هغې باندې اذن نه دی کړی. اوس قانون اساسي یا د راړمېکارې د کفر د پاکستان په قانون باندې کوم ځای الله اذن کړی؟ بل ځای کې الله فرمایي الم تر ته نه ګورې الی الذین هغه کسانو ته یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم آمنوا چې دوی مؤمنان دي. اوس هم وایي که نه موږ مسلمانان یو. اسلامي جمهوریه پاکستان دوی ګمان کوي چې دوی مؤمنان دي. بما انزل الیک په هغه باندې چې تا ته نازل شوی دی، وما انزل من قبلک او چې تا نه مخکې دی. خو سره د ایمان نه د دعوې د ایمان نه دی یریدون اراده لري یتحاکم الی الطاغوت چې دوی فیصلې ویسي طاغوت ته فیصلې ویسي. وقد امروا ان یکفروا به او په تعقیب دوی ته امر شوی چې په دې طاغوت باندې کفر وکړي. په کار خدا و چې دا قوانین تاسو کفر ګڼلی وي لیکن تاسو ته بار بار فیصلې وړي. ویرید شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان اراده لري چې دوی گمراه کړي په گمراهۍ لرې سره. سورة نساء کې الله فرمایي فلا وربک داسې نه د قسم پر ستا باندې لا یؤمنون د خلق ایمان والا نه دي حتی تر هغې پورې یحکموک چې تا فیصله کونه ونه ګرځوي فیما په هغه کې شجره بینهم چې د دوی په منځ کې کومه تنازع راغلي وي. ثم لا یجدوا بیا دوی نه مومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجا تنګوالی مما د هغې فیصلې نه قضیته چې تا کړي وي وسلمو تسلیما دوی ومني دغه فیصله په منلو سره. سورة مائده کې الله فرمای افحکم الجاهلیت یبغون. نو دغه سورة نساء آیات کې چې فلا وربک لا یؤمنون علما لیکي چې الله په خپل نفس مقدسه باندې قسم خوري چې دا خلک بې ایمانه دي چې په قرآن او سنت فیصلې نه کوي او نور قانون د کفر ته فیصلې وړي. او سورة مائده کې الله فرمای افحکم الجاهلیت یبغون او دوی د جاهلیت فیصلې غواړي. ومن احسن څوک د زیات ښایسته من الله د الله نه حکم فیصله کوي لپاره دا قوم یوقنون چې یقین لري. او سورة توبه کې الله په هغه کسانو باندې رد کوي چې هغوی د مولیانو او پیرانو په خبرو باندې حلال حرامول او حرام په حلالول. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دوی جوړ کړي د خپل پیران او مولیان الهه سوا د الله نه او عیسی علیه السلام چې زوی د مریم یې دی. وما امروا امر نو کړی شوی دوی ته الا لیعبدوا اله واحد چې عبادت وکړي دوی دی یو اله لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. نشته حقدار د بندګۍ مګر همدغه یو الله دی. ځکه دا فیصله وړل دا عبادت دی. نو ځکه یې ویل چې الا لیعبدوا اله واحدا دغه یو الله فیصلې منئ که بل چاته څه فیصلې وړي. سبحانه پاک دی الله عما دغه نه یشرکون چې دوی څه شریک جوړوي په دې فیصلو کې. مسله د فیصلې روانه ده. بل آیا سورة انعام سورة 21 کې هم شته داسې او بل سورة محمد کې او سورة نور کې نور آیتونه په دې باره کې شته دي. نو دا ټول آیتونه دلیل دی په کفر د هغه چا باندې چې هغه فیصلې تابوت ته وړي د کفر قانون ته وړي د بنده خود ساخته قانون ته وړي او قرآن او سنت پرېږدي. لہذا دا د تحاکم صرف محصوره نه ده په یو آیات کې چې هغه ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چې دې به خلک جګړې کوي چې نه دی نه مراد کفر دونه کفرین دی. نه، دا دونه آیتونه چې موږ ذکر کړو په دې ټولو کې دا دلیل دی چې قرآن او سنت ته فیصلې وړل دا فرض و لازم دي.
او بغیر د قران او حدیث نه چې بل چې ته فیصله وي چې هر قانون وي کې سپینګری وي ک نرخ وي نو دا به کفر وي. دا غلطه خبر چې څه کې دا صرف ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون کې بز قول ذکر کوم چې دینه مراد کفر دون کفرین دی نه. دون آیتونه کې فلا وربک لا یؤمنون کې خو کفر دون کفرین نه دی. اف حکم الجاهلیت کې خو کفر دون کفرین نه دی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی کې خو کفر دون کفرین نه دی. سورة انعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعتموهم إنكم لمشركون دی کې خو کفر دون کفرین نه دی. او د سورة محمد شپږشتم نمبر آیات کې چې ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم دې کې کفر دون کفر نه دی. نور آیاتونه په دې باره کې شته. لہذا دا مسله صرف په دې یو آیات کې محصور ګڼل دا په قرآن باندې نه خبرې ده دوستانو. دا رنګ زمونږ بل دا عقیده ده دوستانو 45 نمبر کې چې هر کفر او شرک ظلم او فسق دی او هر ظلم او فسق کفر نه دی. همدارنګه هر کافر مشرک او ظالم او فاسق دی، لیکن هر ظالم او فاسق به کافر او مشرک نه دی. او به کفر دو قسمه لري، یو کفر مجرد او مغلظ او مرکب. کفر مغلظ او کفر مرکب هغه دی چې سره د کفر دا سره محارب د مسلمانانو سره جنگي، طعن د مسلمانانو په دین باندې کوي، یا د هغوی پورې خندا کوي، یا هغوی وجني، هغوی سره غدر کوي. نو د دې دواړو دپاره ځان ته احکام دي چې کوم کفر سره دغه شی نه وي دې ته کفر مجرد وي، محارب نه دی. د دې ځان ته حکم دی. یو کافر محارب دی، سره د هغې نه طعن په اسلام باندې کوي، استهزاء ورپورې کوي، مسلمان وجني، د مسلمان سره غدر کوي. نو د دې بیا ځان ته احکام دي. لکه څرنګه چې ایمان زیاتیږي او کمیږي په اعمالو سره، همدارنګه کفر زیاتیږي په اعمالو د کفر سره. لکه سورة العمران کې الله فرمایي ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا کسان چې کفر کړي رسو د ایمان ثم ازدادوا کفرا به زیات کړي د کفر، لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، هرګز به دوی توبه قبول نشي او دوی گمراهان دي. دارنګه سورة النساء کې الله فرمایي ان الذين آمنوا ثم كفروا، یقینا کسان چې ایمان راوړل به کافر شو، ثم آمنوا به ایمان راوړل ثم كفروا به کافر شو، ثم ازدادوا كفرا به زیات شو کفر زیات لم يكن الله ليغفر لهم، نه د الله چې بخنه وکړي دوی ته، ولا ليهديهم سبيلا، نو بدوی ته الله لار وښي. دی آیت کې د کفر زیادت راغلی. بل ردت دی، ردت کې صغرا او کبرا نه، هغه ردت مجرده او ردت مغلظه وي چې دواړه د اسلام نه وتل دي. فرق صرف پکې دا دی چې ردت مجرده نه به د توبې دغه صاحب د ردت مجرده نه به د توبې طلب کیدی شي. ردت مجرده دی سړی مرتد شو خو قدرت دی پیومن ستا په لاس کې دی، نو دینه به طلب د توبې کې او که توبې طلب د تیو کو توبې ونیست نو دا به قتل کیږي. هر چې مرتد پر ردت مغلظه سره دی نو هغه به قتل کیږي بغیر توبې نه. لکه اوسنی مرتدین چې د دې حکومتونو سره دي، ځکه دا د قدرت والا دي، نو که دا خلق مخکې د قدرت نه تسلیم شو توبې ویسته نو دا فایده ورکوي. او که په داسې حالاتو کې ونیول شي چې جنگي حالت وي نو دا به په ردت مغلظه کې اخته دي، دوی نه به طلب د توبې نشي کېدی. دا 45 نمبر عقیده. 46 نمبر عقیده دوستانو هغه دا ده چې کوم کبایر والا د اهل توحید او د مونځ نه دي، یعنې یو سړی مونځ کوي اهل توحید والا دی خو ګناهونه کبیره ورسره کوي، عقیده صحیح ده، د قرآن او سنت موافق ده، مونځ پابندي کوي، موحد دی. نو د دوی سړي د داسې خلکو که هر څومره ګناهونه زیات شي دا به د الله مشیت ته پرېښولی کېږي. که خوښه شي الله به عذاب ورکوي، که خوښه شي الله به ورته عفه کوي. زموږ د عقیده چې دغه توحید به دوی ته نفع ورکوي او دوی به انشاءالله د جهنم نه بچ کوي. او هغه شفاعت د شافعینو چې هغه انبیا او صدیقین او شهدا دي دوی ته به رسیږي په اذن الله انشاءالله، د الله په اذن به ورسیږي. زموږ د عقیده د اصحاب الکبایر مبارک. او دا خبره غلطه ده چې گویا طالبان او دارنګ مجاهدین هر چا ته کافر وای. نه، موږ د کبیره ګناهونو والا ته کافر نه وایو تر څو چې هغه حلاله ونه ګڼي. خدا قید ورسره یاد ساتئ چې هغه ګناه کبیره غیر مکفره، هر چې مکفره ده لکه موږ مخکې د هغې تذکره وکړه نو هغه خود به خود سړی کافر کوي. اگر که ته حلال ګڼي کې نه ګڼي نو ګناهونو کبیره والا ته موږ کافر نه وایو.
تر څو چې یو ناقص د نواقص دغه نه صادر شوی نه وي. څلوېښتم نمبر عقیده دوستانو زموږ دا ده چې الله کفر او شرک نه بخي. سوا د دې کفر او شرک نه الله بخښنه کوي هغه چاته چې خوښ شي. لکه سورة نساء کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، یقینا الله بخښنه نه کوي چې د سره شریک وکړی شي، ویغفر ما دون ذلک، او بخښنه کوي ما سوا د هغه نه نور ګناهونه چې وکړي الله بخښنه وکړي لمن یشاء چې خوښ شي. ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما، او چا چې په الله باندې شرک وکړ نو د په الله باندې ډېره لویه ګناه وتړله. دا 40 نمبر عقیده وه. 48 نمبر عقیده دوستانو مونږ هغه دا ده چې هغه توبه چې هغه صادقه وي د زړه د اخلاص نه توبه ویسته، نو مخکینی چې هر څومره ګناهونه دې کړي وي که کفر شرک وي نو دغه ته الله معاف کوي او ایمان دې راوړي. دارنګې د ګناهونو نه دې توبه ویسته، ځکه د توبې دروازه نه ده بنده شي تر هغه چې مرۍ ته ساه ورسېږي نو بیا بندېږي او مرګ سړی معاینه کړي. لکه سورة نساء کې الله فرمایي ولیست التوبة للذین یعملون السیئات، نه د توبه د کسانو چې هغه کوي بد ګناهونه تر هغې پورې حتی اذا احضر احدهم الموت، چې کله د مرګ حاضر شي بیا دی وایي انی تبت الآن، ما اوس توبه ویسته. وللذین، نو دا کسانو توبه قبوله ده یموتونه چې دوی مړه شي وهم کفار، په داسې وخت کې چې دوی کافران وي. اولئک دا کسان اعتدنا لهم عذابا الیما، تیار کړی دوی دپاره موږ عذاب درناک. نو توبه په دغه دوه وختونو کې نه قبلیږي دوستانو. یو د کافر توبه چې د کفر په حال کې مردار شي، او بل د هغه سړي چې کله مرګ معاینه کې زنکدن په وختو کې. 49 نمبر عقیده دوستانو زمونږ هغه دا ده چې توحید لوی مصلحت دی، چې هر قسم مقصد او مصلحت به د توحید نه قربانیږي. دا نه چې توحید د مصلحت نه قربان کې لکه اوسني بایسیبان چې په دې کفر حکومتونو کې دي ځان ته موحدین هم وي، کله وایي موږ د طالبانو سره وایي کومک کوو، او توحید دې ته قربان کې کنه. نه مصلحت او مقصد به د توحید نه قربانه، توحید به د مصلحت او د مقصد نه قربانه. دارنګه شرک او کفر دا لوی ظلم دی، نو لہذا دا به په توحید باندې نه اوچتېږي. او چې څوک د مرتدو سره وي د مرتدو سره موالات کوي نو دا د شرک وکړو، شرک چې د وکړو نو ګوره توحید دی ښکته کو، شرک دی په اوچت کو، ځکه ان شرک لظلم عظیم کړه. نو فتنه په حقیقت کې قبلول د شرک دی، په هغې باندې راضي کېدل دي، د هغې نه سکوت کول دي. او هغه څوک چې دې ته فتنه وي چې د دې مرتدینو سره د دې کفارو سره جهاد کېږي یا د هغې د تغییر او یا د هغې د ختمولو دپاره، لکه نن چې طالبان او مجاهدین راوتي چې دې ته فتنه وي لکه شیوخ د تواغیتو، نو دا تصور د دوی غلط دی. د دې وجه نه فتنه په حقیقت کې دغه شرک او دغه حکومتونه دي. دا فتنه نه چې تاسو جهاد کې نو دا فتنه شو. او شرک چې دا ضد توحید دی. شرک څه ته ویل کېږي؟ ان تجعل لله تعالی ندا فی الوهیته او ربوبیته او فی شیء من خصائصه و صفاته، چې الله لره یو بل راجلو کې دغه په الوهیت یا په ربوبیت کې یا د الله د خصوصیت کې یا په صفاتو کې، حالانکه دی الله ته پیدا کړی او په تا باندې نعمتونه کړي دي، دومره نعمتونه چې د هغې شمارل ممکن نه دي. او بیا هم ته وایې چې نه یو خصوصیت د الله یا صفت د الله غیر الله ته ورکړي، نو دا شرک دی. هر چې توحید دی نو دا بیا الله یو ګڼلی په هر عبادت کې. دې دپاره بیا دوه رکنونه دي چې نه قبلیږي او نه صحیح کېږي دغه توحید مګر په دې دواړو رکنونو سره. اول کفر بالطاغوت دی او د هغې نه برات دی، او د هغې د عبادت نه برات دی، او د هغې د عابدینو نه هم برات دی. سورة ممتحنه کې الله فرمایي قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، په تحقیق شته تاسو دپاره ښایسته نمونه د تابعدارۍ په ابراهیم علیه السلام کې هغه کسانو سره چې د سره ملګري وو. اذ قالوا، کله چې دوی ویل لقوم قوم خپل ته انا براء منکم، یقینا موږ بېزاره یو تاسو نه مما تعبدون، او د هغې نه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه. کفرنا بکم، موږ انکار کوو ستاسو د عبادت نه. کفرنا بکم، ګوره تاسو ته کافر وایو. وبدا بیننا وبینکم العداوة، او ښکاره شوې ده زموږ او ستاسو منځ کې دښمني والبغضا او بغض ابدا همیشه حتی تؤمنو بالله، تر دې چې تاسو ایمان راوړئ په یو الله باندې وحده چې یو دی. د آیت ته دوستانو چې موږ ورته سوچ وکړو نو ډېر مسایل ته لاس ته راځي. یو دا چې د دې اوسني طاغوتیانو نه چې ته انکار کې
دوی نه براءت کې نو ښکاره به ورته وي چې انا براء منکم هی به ورته نه کې نه به ورته خاندي. دویمه مسله چې دا ښکاره شو چې ښکاره ورته وي چې تاسو کافران یاستئ، اعلاني به ورته وي کفرنا بکم. دریم به ورته دا وي چې وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء چې ګوره زموږ او ستاسو په منځ کې دشمني او بغض ښکاره ظاهر شوی دی، دا ونتې نه پټې. بعضې وایي موږ یې په زړه کې بلو نه وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء زموږ او ستاسو په منځ کې دشمني ظاهره شوې ده او بغض هم، حتی تؤمنوا بالله و تر څو چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړئ. نو لهذا دا د براءت چې کوم په ملت ابراهیمي کې اهم رکن دی کفر بالطاغوت. نو لهذا دا آیت پر دلیل دی دوستانو چې په دې آیت باندې موږ عمل وکړو نو الله به زموږ کفر بالطاغوت صحیح شي. 50 نمبر کې دوستانو طاغوت دا هر هغه شی چې د هغې عبادت کیدی شي سوا د الله نه، اگر که په یو وجه د عبادت سره وي یا او بیا په دې باندې راضي هم وي په دغه عبادت باندې. نو شیطان طاغوت دی ځکه دعوت کوي غیر الله ته. خواهش دا طاغوت دی چې د هغې تابعداري څوک کوي. ساحر طاغوت دی چې د هغه تابعداري څوک کوي. کاهن چې خلکو له د علم غیب خبرې کوي هغه طاغوت دی. هغه حاکم بغیر ما انزل الله طاغوت دی چې څوک فیصلې په قرآن سنت نه کوي، دغه ته طاغوت ویل کېږي. یا یو قانون جوړوي د الله د قانون سره، د الله د قرآن او سنت خلاف یو بل قانون او قاعده جوړوي، دا ته طاغوت ویل کېږي. هغه دستورونه هغه تشریعات چې هغه د الله د شرع مخالف وي دې ته طاغوت ویل کېږي. څوک چې فیصلې یو چا ته وړي کچري ولسوالۍ یا نورې تحصیل وغیره تاڼي، دا ټول طواغیت دي ځکه دا د الله د قانون خلاف جوړ شوي. دلته موږ یو خبره وکړه په طاغوت کې چې دی پرې راضي وي. د دې وجې نه چې انبیا او صالحین هغه ته وځي ځکه د هغوی هم عبادت شوي، نو هغوی ته موږ طاغوت ځکه نه شو ویلی چې هغه پرې راضي نه و په دې عبادت باندې، بلکې هغوی رد کړی په دې باندې. هغوی دا کارونه بد ګڼل، هغوی ورسره بغض کوو، هغوی خلک یې راولي چې ګوره زموږ عبادت ونه کوي. ګوره بل الله تعالی په عبادت کې یو ګڼل چې هغه معبودی بالحق دی، او دا معنا د لا اله الا الله کوم چې متضمنه ده دو رکنونه چې نفي او اثبات. او په دې آیت کې د لا اله الا الله تشریح هم شوی. فمن یکفر بالطاغوت چا چې کفر په طاغوت باندې وکړي ویؤمن بالله او ایمان یې راوړ په الله باندې، دا دوه اساسي ارکان دي دوستانو په کلمه کې زموږ او ستاسې. الله به زموږ او ستاسې کلمه صحیح کېږي. نو په عروة الوثقی باندې چې لا اله الا الله د هله به عمل صحیح کېږي چې دا دوه کارونه موږ وکړو، یو کفر بالطاغوت وکړو، دویم ایمان بالله راوړو. نو څوک چې الله ته توجه کوي په عبادت سره او بیا د کفر په طاغوت باندې نه کوي، او یا د طاغوت په عبادت باندې کفر نه کوي، یا د هغه په عابد باندې کفر نه کوي، نو دلته توحید ناقص دی، قبلي هیبت نه دغه عبادت، او نه به د موحد حسابېږي. د ده بیا داسې مثال دی چې یو سړی یو کار کوي او بیا د هغه په ضد بل کار کوي، کفر هم کوي ورسره توحید هم کوي، دا دواړه نه کېږي که نه. اوس کفر بالطاغوت به څنګه کې؟ لکه څرنګه چې ایمان بالله واجبه دا ده چې هغه په عقیده او په قول او په عمل سره وي. دا درې واړه ایمان دی، عقیده به دې وي، قولي ایمان به دې وي، عملي به وي. نو دارنګې کفر بالطاغوت واجب دی چې په عقیدې سره هم د دې انکار وکړي، قولي هم د دې انکار کې، عمل کې به هم کې چې یو د بل نه نه صحیح کېږي. که یو سړی دا وایي چې زما عقیده داره چې دا خلک کافر دي خو زه سره څه وکړمه نوکري مې ده، نه ته کافر یې. لکه څرنګه چې په عمل کې اسلام خلکو ته ظاهر کړي، نو په عمل کې به کفر بالطاغوت هم خلکو ته ظاهر کړي. یو سړی عقیده لري د کفر بالطاغوت خو قولي د طواغیتو صفتونه کوي، دا کافر دی، ځکه قول به دې هم د طاغوت په کفر باندې ګواه وي. یو د بل نه نه صحیح کېږي چې ته وایې چې عمل مې خیر دی که د طاغوت سره وي یا د کفر سره وي، ځکه عقیده کې زه کافر ګڼم. نه دا خبره غلطه ده او دا ډېره مشهوره ده دوستانو، په دې باندې ځان سره ویول پکار وي. لکه څرنګه چې ایمان بالله په دې درې شیانو باندې دی، عقیده، قول او عمل، نو دارنګې کفر بالطاغوت هم په دې درې شیانو باندې لازم دی، عقیده، قول او عمل. نو څوک چې کفر د طاغوت عقیده لري، په زړه کې ورسره بغض لري، بیا په ژبه باندې د دې طاغوت صفت کوي، دا کافر دی. د هغې سره موالات کوي، موالاتو ته دعوت کوي، او دغه باطل ورته ښایسته ښکاره کوي، د هغه د کفر نه سکوت کوي، د هغه د شرک نه سکوت کوي، یا د هغه په سر باندې خلکو سره جګړې کوي، نو کفر بالطاغوت ونه که د خپله کافر دی. همدارنګه یو سړی چې کفر بالطاغوت کوي په عقیده کې په زړه باندې دې طواغیتو ته کافر وایي، او په خوله باندې هم
چیرې کافر دی بالکل منو په ځکه منی په قول کې منی لیکن په عمل کې سره به موالات کې دی کافر سره لګي ور سره نوکری کې د دنه به دفاع هم کې نو دا به کفر بالطاغوت نشو اگر که په جبه باندې تر زر کرتی وي چې دا زه کفر په طاغوت باندې کوم دي ته کافر وایم نو لہذا دا سړی په دې باندې نشي مسلمان دی ترڅو چې عقیده قول او عمل درې واړه د طاغوت باندې کفر ونه کی دارنګي بل عقیده زمونږ استاد یو 50 نمبر کې دوستانو غدا ده چې عمل په نصوص شرعي باندې او په اقوال د ائمه العلم باندې موږ هغه کس معذور غنو په جهل سره یو سړی د شریعت خلاف عمل وکي د خپل وس طاقت استعمال کړي دي خپل وس او طاقت استعمال کړي دي لیکن سره داغه نه به د خطا شو نو دغه سړی معذور من غنو خو په هغه جهل سره چې هغه داغه دفع ممکن وي څه مطلب عمل په نصوص شرعي باندې حتی الوسکه خو یو ځای کې خطا شو ځکه په پیښه ونه وي نو دا سړی معذور دی یا تعویل کړي خو تعویل معتبر دی دا سړی معذور دی دی باندې علما پوي یا یو د عالم قول له هغه باندې ته عمل کې هغه معتبر تعویل کړي دی اگر کاغه پاږي خطر ته پاږي باندې عمل کې نو ته معذور خو تر څو چې تاسو سره یو معتبر تعویل وي او کو به ته پته ولګي چې دا د قران او حدیث خلاف دی نو دغه خبره به پریدي بل عقیده دوستانو زمون هغه دار 250 نمبر چې دوه قسمه کفر دی یو کفر عام دی یو کفر د معین دی من کفر د معین هم قائل او چې شروط د کفر معین په چا کې ومندل شي او موانی نوي نو موږ یو معین سره ته هم کافر ویل شو د دې به ډیر دلایل دي چې دا د دې ذکر کول وخت نه دی ځکه موږ اجمالی عقیده ذکر کوو 350 نمبر عقیده دوستانو زموږ دا چې اصل په خلکو کې په دې مجتمعاتو د مسلمانانو کې اسلام دی د عام مسلمانانو ته موږ مسلمانان وایو کافر ته نه وایو دا چې په موږ باندې افترا ده چې ګوره د خلک ارچا ته کافر وای نه اصل په دې خلکو کې په دې مجتمعاتو د اسلام کې د مسلمانانو کې به اسلام وي او دوی مسلمانان دي ترڅو چې دوی نه داسې شی ظاهر شوی نه وي چې د اسلام خلاف کې نواقض ته صادر شو به ته من کافر وایو من د دوی هر یو ته بعینه کافر نشو ویلې ترڅو چې دوی نه من کفر بواح وګورو په هغه کې موږ سره دلیل د قران او سنت نه دغه ته به من کافر وایو نو صریح د اسلام یو سړی نشي ماتېدلی مګر صریح کفر به ماتي چې صریح کفر په کې وي نو به ته کافر وایو او داسې هم نشو کولای چې مرتدینو ته مسلمانانو وایو صرف په خپل باندې کلمه ویل نور د طاغوت ملګری وي عقیدوي قولی او عملی د طاغوت نوکر وي دا خلک کافر دي ګوره او عام مسلمانانو ته من کافر نه وایو 450 نمبر عقیده دوستانو زمونږ دا چې مونږ د هر فاسق فاجر پسې جایز ګڼو مستور الحال مجهول الحال پسې ترڅو چې مونږ د هغه نه کفر بواح نه ویل تثبت او تباین د عقیدې په مونږ لازم نه دی او البته دومره خبره ده چې داسې قرائن ضرور دي چې په هغه کې دا ثابت شي چې دا مسلمان دی نو به مونږ ورپسې جایز دی ظاهر کې خسته ګیره ده کفر بالطاغوت کړی دی او استاد عقیده چې مجتمعات د اسلام دي د مسلمانانو دي لہذا دا مسلمان د سیمونز کیږي او هر چې ائمه التواغیت دي لکه اوسنی مرتدین چې په بعض جماعتونو کې دي د حکومت صفاتونه کوي د کفر د حکومتونو دوی په سیمونزونه جایز نه دي دوستان نور د عام مسلمان چې مستور الحال وي هغه په سیمونز کیږي د قرائن نه هم معلومیږي چې ترڅو چې موږ د دوی نه کفر بواح نه لیدلې ښکارا کفر او شرک نو دا غي په سیمون جایز دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده 55 نمبر کې عقیده زموږ دوستانو ادا ده چې موږ د عقیده لرو چې الله په ورځ د قیامت کې هیڅ چاته عذاب نه ورکي مګر هغه چاته به ورکي چې پاغي باندې حجت قائم وي چې هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي او دارنګي کتابونه دي لکه چې الله فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نه یو موږ عذاب ورکوونکي تر دې چې موږ پیغمبران راونلیو رسول الله ونلیو رسولا مبشرين ومنذرين الله يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما دا ټول آیتونه په دې باندې دلیل دي نور آیتونه هم شته
چې الله عذاب ورکوي په ورځ د قیامت کې دې بندګانو ته، ځکه دې باندې حجت شوی دی، پیغمبرانو ته رالیږلي، کتابونو ته رالیږلي دي، غوږونه او سترګې الله ورکړي دي، عقلونه الله ورکړي دي، زړونه یې ورکړي دي. نو دا زموږ عقیده را چې الله عذاب په ورځ د قیامت کې ورکوي هغه چاته چې هغې باندې قیام حجت شوی وي. قیام حجت همدغه د پیغمبرانو راتګ ته وي، کتابونه یې رالیږلي او دا پیغمبران بیا دې خلکو نه یې منلي، نو پس د حجت نه دوی له الله عذاب ورکوي. دا زموږ عقیده. شپږ پنځوسم نمبر عقیده دوستانو زموږ دا ده چې موږ هېڅ قبلې والاو ته علی التعین په جنت او په اور سره ګواهي نشو کولی چې دا پلانې جنت والا دی، پلانې جهنم والا دی. نه، نه ورته دا ویل چې دا بخیلی شوی دی، او نه ورته دا ویل چې دله به الله عذاب ورکوي. دا څه پته نه لګي. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله فرمایي الله عالم دی، تاسې نه پوهېږئ. احادیث کوم د دې ډېر دلایل شته. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ولا نشهد على معین من اهل قبلة بجنة ولا نار. دا څه پته خو نه لګي. البته که د یو سړي د ښې خاتمې هغه علامات ظاهر شو، قرائن، نو هغه ته موږ زیری کولی شو په خیر سره، داسې ویلی شو علی وجه الرجاء، نه په جزم باندې. مثلا یو سړی شهید شو، دا چې ګمان کو چې دی به شهید وي، نحسبه شهیدا، یا امید لرو چې دی به شهید وي، یا به امید لرو چې دی به جنت والا نه وي، ولا نزکي علی الله احدا. بس دا به ویلی شي. داسې به نه شوی چې جنت دې مبارک شه، ته خو لاړې جنت و جنتونو ته ننوتې. نه، همون خو په معمولي شي باندې بخو بس مرتد فوزي مردار شي، مو پې لیکلي وي شهید، دونه کسان یې رانه شهیدان کړو. دا شهادت ګویا که دوی ته په کور کې جوړ کړی وي څه. نو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. هغې په قبرونو لیکلي فلانی مرحوم، مرحوم معنا رحم کړی شوی. تا دا څه پته ده؟ دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ولا نشهد علی معین من اهل قبلة بجنة ولا نار. نو هر چې کافر دی هغه په کفر باندې مړ شي، نو موږ بیا په هغه لره په عذاب باندې ګواهي کولی شو. دې کې ډېر احادیث راغلي دي. یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حیث ما مررت بقبر کافر فبشر بالنار. د کوم کافر په قبر چې تیریږي نو زیری په جهنم سره ورکړه چې جهنم دې مبارک شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نوجب لاحد من اهل الدین النار. موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منې کړي چې موږ واجب وګڼو یا واجب کو د یو کس د اهل دین نه اور د پاره اور له واجب کو. موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منې کړي. نو مفهوم مخالف د دې تقاضا کوي چې رسول الله موږ د دې نه منې کړي چې یو چا جنت ورکو په جزمي شکل باندې چې د اهل قبلې والا وي، چې دا پلانې جنتي دی. نه، دارنګې دا هم جایز نه چې په یو کافر باندې په دې زندګۍ کې د اهل النار ټاپه ولګېږي، کیدای شي توبه وباسي او په اسلام کې داخل شي. نو حکم به ته معلق یې په خاتمه باندې داسې به وایي که مړ شو په دې کفر باندې دی به د اور والا نه وي. دا زموږ عقیده ده دوستانو. 50 نمبر عقیده دوستانو زموږ دا ده چې یو سړی داخلېږي اسلام ته په شهادت توحید باندې، په توحید کلمه باندې سړی په اسلام کې داخلېږي، او دارنګې په مونځ باندې د شهادتین نه وروسته قبلې ته یې مونځ کو، نو دا به مسلمان حسابېږي. په ده باندې به حکم د اسلام کېدی شي. لکه حدیث کې راځي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. بخاري کې حدیث دی. چا چې زمونږ په شان مونځ کو، واستقبل قبلتنا زمونږ قبلې ته یې مخ کو، او زمونږ ذبیحې خوړله، دا مسلمان. نو که کفر د یو چا د وجې د شهادتې د توحید نه وي، نو دا سړی او بیا کلمه د توحید وي، په اسلام کې به داخلېږي، توبه به وباسي، د کفر او شرک نه براءت به د مشرکین نه کوي. نو چا چې نطق په کلمه توحید باندې وکړه، نو د وینه او مال بچ شو. په دنیا کې و معامله د مسلمانانو سره کېدی شي چې په مسلمانانو باندې کوم حقوق د اسلام نه په ده باندې وي، تر څو چې یو ناقص د ده نه صادر شوی نه وي چې دغه کلمه وله باطله نه کړي. هغه کلمه منل بیا په خپلو شروطو باندې چې علم، صدق او اخلاص او عدم شک او حصول د یقین او عمل په هغې باندې د هغې سره محبت او د هغه د ویونکو سره محبت، په هغې باندې رضا او هغې ته غاړه ایښودل، هغې ته تسلیمېدل، او دارنګې په هغې باندې استقامت. دا شروط دي، 9 شرطونه د کلمې. نو چا چې کلمه وویله په دې شرطونو باندې، نو په ورځ د قیامت کې به فایده ورکوي، اگر که دی ډېر بد عمله هم وي. نو کوم احادیثو کې چې دغه مطلق کلمه راغله چې چا لا اله الا الله وویله جنت ته به ځي، دا ټول به حمل کېدی شي په دغه قیوداتو باندې.
اته 50 نمبر عقیده دوستانو زمونږ دا ده چې هغه علاقه په مین د ظاهر او باطن کې یو بل سره لازمه ده. د دې تشریح به داسې کوو چې د ظاهر تاثیر په باطن باندې دی او د باطن تاثیر په ظاهر باندې دی، او په هغې باندې به ظاهر په باطن دلیل دی او باطن په ظاهر دلیل دی. نو د چا چې ظاهر فاسد وي نو باطن به فاسد وي، او د چا چې باطن فاسد وي ظاهر به فاسد وي. دا لابودي ده دی. لکه یو سړی په ظاهر کې کافر دی نو کفر به په باطن کې موږ حسابو. لکه نن وخت چې خلک اکثر ظاهر د دې کفر سره ولاړ نو باطن کې موږ کافر حسابو، او سوچ کفر په باطن کې لري نو هغه په ظاهر کې هم کافر وي. منافق که هر څومره کفر پټ کی الله ښکارا کوي، د قرائن نه پته لګي. د دې وجه حدیث کې راځي الا وان فی الجسد مضغه، خبردار د انسان په جسد کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې هغه اصلاح شي نو ټول جسد اصلاح کیږي، او اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کله چې هغه فاسد شي نو ټول جسد فاسدي. نو بعضې خلکو دا خبره غلطه چې زړه مې صفا دی، ظاهر کې ګیره او برید په اخري د کفر او طاغوت سره به ولاړي، وایي نه زړه خبره ده. نه، دا د باطن د زړه خبره ستا دلیل یې په ظاهر باندې چې باطن د فاسد دی نو ظاهر کې هم فاسد دی. دا اته 50 نمبر عقیده ده. 9 نمبر عقیده دوستانو هغه ده چې ممکن نه ده چې یو سړي په زړه کې کفر او ایمان یو ځای جمع شي، نو ایمان به نفي کیږي، او چې ایمان وي نو کفر به نفي کیږي. دا لابودي ده. البته د یو مسلمان په زړه کې ایمان او فسق دا جمع کیدی شي، یا ایمان او کفر اصغر او شرک اصغر لکه ریاکاري دا یو ځای کیدی شي، خو کفر اکبر اوس نشي یو ځای کیدی. دا پناه واړو د هغه گمراه خبرو د خوارجو نو د هغوی د غلونه، یا هغه څوک چې په ګناهونو کبیره سره کافر کوي لکه خوارج، موږ د هغوی نه براءت کوو. بعضې خلک اوسنو طالبانو مجاهدینو ته خوارج وایي، دا دغه طاغوت بچي دوی ته خوارج وایي، چې کله دوی ته موږ کافرو نه موږ ته خوارج وایي. نه، موږ د خوارجو د غلونه د هغوی د ګمراه خبرونه براءت کوو الله ته. موږ په هغې کې نه یو. ګوره دوستان، ما مخکې بار دا خبره کړې ده. دارنګه موږ د هغه خبیث جهامه او د مرجعو نه هم براءت کوو چې کوم د طاغوت په وانډو باندې پلن شوي مولیان دي، او دارنګه بیتانو ته طواغیت دي، د هغوی سترګې دي، د هغوی ساتونکي دي، د هغوی سر وینځونکي دي. نو موږ د دغې جهامه او مرجعو نه هم براءت کوو، د هغوی د خبیث مذهب نه هم براءت کوو، د هغوی د اخلاقو نه براءت کوو، د هغوی نه خلک ویرو، ځکه دوی د طاغوت د بقا سبب ګرځېدلي. دوی د طاغوت هغه سس شوي کټونو ته پانی وهونکي دي. ګوره دوی په الله باندې دروغ وایي چې دا طواغیت ګینه مسلمانان دي. 1 نمبر عقیده دوستانو هغه زموږ دا چې حق چې دا د غلو او د جفا او د تعطیل او د تشبیه په منځ کې دی. افراط او تفرید زموږ په اسلام کې نشته، په ټول مسائل اصول او فروع کې، بلکې اسلام وسط دی په ټول مسائل د اصول او د فروع کې. 2 نمبر عقیده زموږ هغه دا چې جهاد به تر قیامت پورې د هر فاسق او فاجر او د نیک امام په ملګرتیا کې کیدی شي، تر څو چې دغه فاسق فاجر فجور درجه د کفر ته نه ورسېدلی. په هر زمانه کې به جهاد کیدی شي، بغیر د امام نه هم جهاد کیدی شي، سره د امام نه هم یو کس به هم جهاد کوي، که نور څو چا سره جهاد نه کوو، څوک ورسره نه ملګري کېده نو د کفر خلاف به جهاد کیدی شي، او دا جهاد به تر قیامت پورې جاری وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق، همیشه یو ډله به داسې وي چې هغه جنگ کوي او دا په حق باندې ظاهرین، دوی به غالب وي على من ناواهم حتى يقاتلوا آخر مسیح الدجال، چې آخر به د دې حق طائفې به څوک وجني، مسیح الدجال به مرداري. نو طائفه دلته اطلاق شوی په یو فرد باندې هم، ځکه طائفي اطلاق په لغت کې په فرد باندې هم کېدی شي. 3 نمبر عقیده دوستانو زموږ دا چې جهاد فی سبیل الله دا یو شرعي او صحیح طریقه ده چې امت ته اسلامي زندگی ورکړي. د راشده خلافت د قیام دپاره واحد ذریعه ده. دا یو شرعي او صحیح طریقه ده چې د امت هغه حقوق چې هغه غصب شوي دي او دا ډیر زیات دي، د هغې د راخلاصوالي لپاره یو شرعي طریقه ده. جهاد یو شرعي او صحیح طریقه ده چې په دې سره حقوق او حرمات د دشمن نه اخیستلی کېږي.
جهاد یو شرعي طریقه ده، صحیح طریقه ده چې د دې امت حفاظت، د دې امت د ځایونو حفاظت، د دې امت د جماعتونو حفاظت، د دې امت د اعراض حفاظت په واحده ذریعه په دې جهاد سره کیدی شي. او دا جهاد ډیره لنډه طریقه ده او اسانه طریقه ده، ډیر به تکلفه طریقه ده چې سړی هدف او غایې ته رسي، چې هغه د دین نشر او اشاعت دي دوستانو. او ما سوا د دې جهاد نه بل طریقه چې هغه په اوسنی وخت کې خلکو رایج کړي دي، انتخابات و غیره دي، دا د کفر طریقې دوستانو. جهاد ډیره لنډه طریقه ده د غرض او غایې د دین لپاره. نورې طریقې لکه د کفر په طریقه چې هغه جمهوریت دی، انتخابات دي، او بیا دا وی چې د دین خدمت په دې باندې کیږي، دا غلطه طریقه د کفارو طریقه ده. 4 نمبر کې دوستانو زمونږ عقیده دا ده چې موږ دا عقیده لرو چې الله د دې دین د حفاظت ضمانت کړی دی او دا امت به په ګمراهۍ باندې نه جمع کیږي، او الله به د دې دین لپاره داسې کسان راولي، پیدا کوي به یو دې دین نصرت به کوي، د دې دین حفاظت به کوي، د دې دین کلمه به اوچتوي، او دوی به غالب وي. هغه څوک به ته ضرر نشي رسولی چې څوک یې د شرمولو کوشش کوي، چې د دینه به یو زمانه هم خالی نه وي، په هره زمانه کې به دا کسان وي او تر قیامته پورې به وي، او دې ته طایفه ظاهره منصوره وي. الله دې موږ د هغې نه حساب کړي. 55 عقیده دوستانو زموږ هغه دا ده چې د حق او د باطل معرکت د آدم علیه السلام نه واخله، چې کوم د ابلیس سره هغه معرکه د آدم علیه السلام رااله، تر قیامته پورې به دا جاری وي. د حق او د باطل د معرکه دا زموږ عقیده ده او تر قیامته پورې به وي، او دا د ضرورتو او لوازماتو د زندګۍ او د هغې د حفاظاتو نه دي. دا یو د الله طریقه ده په مخلوق کې، خو لیکن دا عقیده هم ساتل پکاري چې عاقبت او ښه انجام به د متقیانو دپاره وي ان شاء الله. دا زموږ عقیده ده. 56 نمبر عقیده دا ده زموږ چې موږ ایمان په ټولو انبیاء او په رسولانو باندې راوړو، او موږ راوړی دی. موږ فرق نه کوو په میند دې رسولانو کې او نه د هغوی په کتابونو کې په ایمان سره، او دا په ملائکو باندې موږ هم ایمان راوړی، دا د الله بندګان دي. لا یعصون الله ما امرهم، په دې باندې زموږ عمل دی چې ملائک د الله نافرمانی نه کوي. بل موږ ګواهي کوو په دې باندې چې موږ ایمان راوړی چې عیسی علیه السلام د الله بنده محتاج دی، رسول دی، او د مریمې زوی دی، او د الله د کن په کلمه باندې پیدا شوی دی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نه دا عیسی علیه السلام قتل شوی دی او نه په صلب کړی دی، او دا به د دمشق په مناره باندې راکوزیږي، لکه حدیث د مسلم کې راځي، ژوندی دی په اسمان کې دی، دا به راکوزیږي ځمکه ته، صلیب به ماتوي، خنزیر به وژني، او دارنګې دا په حدیثو کې ډېره مفصله دا خبره ذکر شوې ده. 58 نمبر عقیده دوستانو موږ دا ده چې ایمان موږ راوړی په تقدیر باندې، چې دا 5 قسمه تقادیر دي او د هغې 4 مراتب دي. زموږ د عقیده ده چې موږ ته یو شی را رسیږي د دې په وجه نه چې موږ ګناهونه کړي یا موږ خطا شوي، ځکه دا الله موږ ته په تقدیر کې لیکلي، اگر که معمولي وي یا لوی کار وي، دا ټول په تقدیر کې وي، او دا لیکل شوي په موږ باندې چې موږ لا پیدا شوي نو دا زموږ عقیده ده. هر چې موږ ته کومه نیکي را رسیږي نو دا د الله طرف نه د هغه په تقدیر باندې را رسي. 58 عقیده زموږ دا ده چې مرګ حق دی، عذاب د قبر او په هغې کې نعمتونه او په هغې کې عذاب دا حق دی، په حدیثو کې ثابت دی، قرآن عظیم شان هم په دې ګواه دی. بعث او نشور دا حق دی، پس د مرګ نه زندگی حساب حق دی. هغه وعده او میثاق چې الله د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد نه اخیستی په شا د آدم کې، دا حق دی، دې باندې زموږ ایمان دی. کله د میزان حق دی چې په دې باندې د اعمالو تول کیږي، دا حق دی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده دوستان. دارنګې د نبي علیه الصلاة والسلام حوض کوثر حق دی، چې هغه حدیث کې د هغې تذکره شوې ده چې د شیدو نه سپینې او د شاتو نه خوږې داسې اوبه دي. جنت او د هغې هغه نعمتونه حق دي، غور او د هغې عذابونه حق دي، دا زموږ عقیده ده. هغه همیشه نه به فنا کیږي. شفاعت هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی، چې کوم 6 قسمه شفاعت دی، او دا شفاعت د هغه چا دپاره ده چې الله اجازه وکړي او الله د هغه نه راضي شي، نو هغه دپاره بیا شفاعت کیدی شي. انبیا شفاعت کولی شي، صدیقین او شهدا او نیکان خلق، علما. دارنګې رویت د مؤمنانو الله رب العالمین نه په ورځ د قیامت کې حق دی، چې الله به موږ ګورو انشاءالله. عرش او کرسی دا ټول حق دی،
9 شپیتم نمبر عقیده دوستانو زموږ دا چې الله د عرش ته پاسه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله هم وایي چې چا دا انکار وکړي چې الله د عرش ته پاسه نه دی دی کافر دی. بل زموږ دا عقیده چې قرآن د الله کلام دی، غیر مخلوق دی، او ټول هغه چې په کتاب الله او سنت رسول صحیحه کې دي، که هغه خبر وي که امر وي که نهي وي، دا حق او موږ په ایمان راوړی او فرض ایمان پرې. ظاهر او باطن موږ په آخر کې دا وایو اویایم نمبر کې چې الله موږ ته دا امر کړی چې موږ دا وایو قولوا آمنا بالله وما انزل الینا، وایي تاسو چې موږ ایمان لرو په الله باندې او چې نازل کړی شوی دی موږ ته، وما انزل او چې نازل کړی شوی الی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام ته، ويعقوب علیه السلام ته، والاسباط دا وی اولاد، وما اوتی هغه چې ورکړی شوی د موسی او عیسی علیهم السلام ته، وما اوتی هغه چې ورکړی شوی النبیون من ربهم، پیغمبرانو ته د رب د دوی نه، لا نفرق بین احد منهم، موږ فرق نه کوو په ایمان راوړلو کې په یو د دوی کې، ونحن له مسلمون، موږ د الله لره غاړه ایښودونکي یو، لکه سورة بقره 146 نمبر آیات کې. نو دا زموږ اجمالي عقیده و دوستانو، او دا هغه عقیده چې موږ په دې باندې ایمان راوړو، دې ته دعوت کوو او د دې په لار کې موږ جهاد کوو، په دې باندې موږ ژوند کیو او په دې باندې موږ مړ کیو او په دې باندې موږ د الله سره د ملاقات امید هم غواړو ان شاء الله. نو د الله نه سوال کوو چې داسې عقیده زموږ قبول کړي، د الله نه سوال کوو چې په داسې عقیده باندې موږ ثابت قدم پاتې کړي، او موږ د الله نه دا سوال کوو چې زموږ آخر خاتمه په دې عقیده باندې کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.